अस्सलाम वालेकुम मलगरू د ډاکټر عافیه صدیقی په باره کې یو نوې خبر راغلی دی. ډاکټر عافیه صدیقی به کله د جیل نه ازادیږي؟ آیا داسې امکان لري چې ډاکټر عافیه صدیقی به د امریکې د جیل نه آزاد شي؟ سېنیټر مشتاق احمد د ډیرو غټو خلکو سره ملاقاتونه کړي دي. سېنیټر مشتاق احمد پاکستان ته هم را رسیدلی دی. سېنیټر مشتاق احمد د ډاکټر عافیه صدیقی په باره کې څه خبر راوړی دی چې ډاکټر عافیه صدیقی به کله د جیل نه رها کیږي؟ د عافیه صدیقی دا کیس به کله ختمیږي؟ د سېنیټر مشتاق احمد په برکت سره د عافیه صدیقی دا کیس انټرنیشنل میډیا ته ختلی دی چې ډیرو غټو خلکو په اکشن اغسته دي. په دې باندې خبر نه کوم چې ډاکټر عافیه صدیقی ولی گرفتار شوی دی، په سوجه باندې گرفتار شوی دی. په دې باندې هو تاسو خبر یې خو دومره ته وایم چې ډاکټر عافیه په افغانستان کې نو گرفتار شوی بلکې په پاکستان کې گرفتار شوی. راولپنډي هوایي ډګر ایرپورټ نه چې کوم دی به درکه شوی، بیا 15 کال بعد پته ولګی چې ډاکټر عافیه چې کوم دی د افغانستان په باګرام جیل کې ده. اوس خبره کوم چې څومره امکان لري چې ډاکټر عافیه صدیقی د امریکې د جیل نه آزاد شي. که تاسو ګورئ کله چې د افغانستان او د امریکې جنگ شروع شو نو د دې نه بعد په ډاکټر عافیه صدیقی باندې ډیر الزامونه ولګېدو چې ډیر کیسونه پوه شو. نو بیا امریکای په سچل باندې ډاکټر عافیه صدیقی د پاکستان نه اوچا تکړه چې څو وخت پورې ډاکټر عافیه صدیقی د افغانستان په باګرام جیل کې و چې بیا د امریکای کیوبا جیل ته منتقل کړي شو. اوس چې کوم د افغانستان او د امریکای جنگ ختم شوی نو د ډاکټر عافیه پر کیس کې دومره صفات نه لري. خو کله پاکستان حکومت او د عوامو لږ زور ولګاو نو ډاکټر عافیه صدیقی د امریکای د جیل نه رها کېدی شي. نو اوس موږ له پکار د چې د ډاکټر عافیه صدیقی په باره کې دا ټرند دغه شانتي جاری وساتو. د ډاکټر عافیه صدیقی دا کیس چې کوم دی دا اوس انټرنیشنل میډیا ته ختلې دی. چې څوک یوټیوب چینل او پیج لري نو هغه پکار د چې د ډاکټر عافیه صدیقی په باره کې خامخا आवाज وجات کې ما په خپل په اردو کې هم دوه ویډیوګانې کړلې دا یو په پښتو کې کومه. نو که تاسو هم پیج لرئ نو خامخا په ډاکټر عافیه صدیقی په باره کې आवाज وجات کړئ او دا ټرند دغه شانتي مخ کې ضروری وچلوي. او که تاسو په ویډیو نشئ جوړولای نو زموږ دا ویډیو مخ کې شیر کوئ او بل څوک چې په ویډیو کوي بل پیج والا نو هغه ور سره هم شیر کوئ چې دا ټرند داسې جاری وي. سېنیټر مشتاق احمد د ډیرو غټو خلکو سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان چې په امریکا کې کومه سفارتخانه ده نو دغه د مشر سره هم ملاقات کړي دي. د ترک سفارتخانې د مشر سره هم ملاقات کړي دي. د وایس اف امریکا چې کوم دفتر دی نو حالت هم تللی چې حالت هم د ډیرو مهمو غړو سره ملاقات شوی دی. نو ان شاء الله امید ده چې ډاکټر عافیه صدیقی به زر تر زر رها شي. نو اوس د ډاکټر عافیه صدیقی را کیس را اوچت شوی دی په انټرنیشنل میډیا په هم خبره کیږي. په پاکستان کې چې کوم اوس موجوده د پی ډی ایم حکومت ته نو دوی ته پکار دی چې د ډاکټر عافیه صدیقی پر کیس کې مزید لټون وکړي او داسې لار پیدا کړي ډاکټر عافیه صدیقی د امریکې د جیل نه خلاص کړي. یقینا ډیر د شرم خبره چې زموږ د مسلمان خور سره په امریکا کې دومره ظلم کیږي او زموږ نه مشران چې کوم دی دا په خاموش نه. نو عوامو له هم پکار دی چې د ډاکټر عافیه صدیقی په باره کې دا ټرند داسې وچلې. سېنیټر مشتاق احمد خو خپل واسه پوری کار وکړو. که تاسو سوچ وکړئ چې یو سېنیټر په د عافیه صدیقی پر کیس کې دومره مخکې تللی شي نو د پاکستان چې کوم هغه خلک د کوم چې په غټو کورسو باندې په غټو عہدو باندې دي نو هغه کولی شي چې د ډاکټر عافیه صدیقی دا کیس خلک هم مکمل یې ځان په غلې کړی دی. ان شاء الله د الله تعالی نه امید لرو چې ډاکټر عافیه صدیقی د امریکې د جیل نه خلاص شي. اوس د امریکې او د افغانستان جنگ هم ختم شوی دی. موږ عوامو له پکار دی او حکومت له پکار دی چې د ډاکټر عافیه صدیقی پر کیس کې نور زور ولګي او دا ټرند مخکې دغه شانتي وچلو. نو موږ اوس پکار دی چې ډاکټر عافیه صدیقی پر کیس کې پورا کردار ادا کو. خپل مشران په دې باندې مجبور کو چې ډاکټر عافیه صدیقی د امریکې د جیل نه خلاص کړي. ان شاء الله الله تعالی نه ډیر امیدونه لرو چې ډاکټر عافیه صدیقی به د امریکې د جهنم د جیل نه آزاد شي.